أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به ویل پاچا راولئ تاسې دغه یوسف علیه السلام ماته فلما جاءه الرسول کله چې راغی دته استازی د پاچا چې پاچا دې غواړي قال ده ورته ویل ارجع الى ربک بیرته خپل چښتن ته ورشه مالک ته ورشه فاسأله پوښتنه تر وکړه ما بال نسوة اللاتي قطعن ایدیهن چې څه حال و دي هغه ښځو چې غوڅې کړه لاسونه خپل ان ربي بکیدهن علیم بما رب دې په تدبیر باندې ښه خبردار ده قال پاچا ویلې هغه ښځو ته ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه څه حال و دي تاسې کله چې تاسې طلب وکړو د یوسف علیه السلام نه د ده د تېرېستلو د نفس دپاره نه قلنا حاشا لله دوی ورته ویلې پاکي د الله لره ما علمنا علیه من سوء زموږ علم نه د راغلی په یوسف علیه السلام باندې د څه بدي قالت امرأة العزیز ویلې ښځې د عزیز الآن حسس الحق اوس حق ښکاره شو انا راوته عن نفسه ما مطالبه کړې وه د نفس نه وانه لمن الصادقین دی له جملې د رښتینو نه ده یوسف علیه السلام یې دا پوښتنه مې ځکه وکړه ذلک لیعلم دا پوښتنه مې وکړه چې پوه شي د عزیز انی لم اخنه بالغیب چې ما د ده سره خیانت نه ده کړی د ده په غیاب کې وان الله لا یهدي کید الخائنین بېشکه الله چې دا هدایت نه کوي کید خائنینو ته نور د ځان صفایي نه